که هیڅ شی قربان کړي. ته هغه څلور کلن مسلمان یې چې په طلوع تلویزیون کې ستا فرهنګ کنځل کېده، ستا قام توهینېده، ستا ژبه توهینېدله، خو تا بې ناموسه پکې کار کوه، ځکه $800 تا ته درکول. لږ شرم وکړه او پاتې شو د ناموس خبره. موږ ته د خلکو ناموسونه معلوم دي، ستا ناموس هم پېژنو چې چېرته کار کوو او ټول شیان موږ پېژنو. وروره ګله داسې ورځ نشته چې خدای ناکرده بیا راسو پرتګونه سره وباسو، بیا لوس سره لغړ ودرو. هیڅ حق نه لري چې پښتنو باندې وغږیږئ او هیڅ چاته اجازه نشته چې بد پښتون او پښتون باندې خبرې وکړي. که نصیحت د زده ده، که وحدت و مینې خپرول د زده دي، دا ګز د میدان موږ د سپورټوو. غیر د هغې کې بارې ثانیې دې وویلې چې پلانکی ګلخان ده یا پلانکی ګلخان هغه ته وایي چې افغان نه وي. مشخصات زه د افغان تا ته وایم. افغان هغه څوک ده چې د افغانستان ټول ارزښتونو ته ژمن وي، ټول ارزښتونو ته، تاریخ ته ژمن وي، بیرغ ته ژمن وي، سرود ته ژمن وي، سرحدات ته ژمن وي، منافعو ته ژمن وي، معدنونو قانونو ته ژمن وي، پښتو ژبې ته ژمن وي او د پښتو ټول فرهنګ ته ژمن وي. هغه افغان شو. هغه څوک ګلخان ده چې ځان ته افغان نه وي، هغه څوک ګلخان ده چې ځان ته پاکستانی وي او د پاکستان جنډه باندې افتخار کوي. دغه کم د کوزي پښتونخوا ځوانان چې موږ سره وه په دې محفلونو کې او موږ سره همدا اوس شته ده، دا زما د زړه سرونه دي. دغه خپله بونیري ټول درست عمر افغانیت ته کار کړی، درست عمر پښتو ته کار کړی، درست عمر د پښتنو یووالي ته کار کړی، درست عمر د پنجابي په مقابل کې وروره ګله مبارزه کړې ده. که ته واقعا مور راوړی ته راسه پنجابیانو باندې وغږېږه، ستر رقم غږېږي. او دا بعضې واړه واړه ماشومان چې په آصف جان باندې غږېږئ دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. تاسو د بوټونو خاورې یاستئ، تاسو هېڅ وخت نشئ رسېدلی. او پښتنو افغانانو ته چا مبارزه کړه هغه داسې نران دي، معلوم دي. دغسې کولابای مې درته چوپ کړی 3-4 کاله مخکې د احمدشاه ابدالي عکسونه په کموډ کې غورځېدل، ملي بیرغ کموډ کې غورځېده، پښتون ته کنځلې کېده، توهین کېده، تحقیق کېده، زما تاریخ ته توهین و تحقیق کېده، زما مشرانو ته توهین و تحقیق کېده. دا چا چوپ کړي؟ دا ما چوپ کړي چې دلته زه ناست یم. یو پیږي یو خبره بده وکړم پرتوک راته وباسي او زه رښتیا هم پرتوک باسم. هر څوک چې د پښتنو خلاف وي، هر څوک چې د افغانیت خلاف وي، هغه که د هرې خاورې که ورور مې وي زه ورته پرتوک کاږم. دا مبارزه داسې نه وي. مبارزه داسې وي چې د خپل د قام نه دفاع وکړي، مبارزه داسې وي چې خپله ژبه وګټې، مبارزه داسې وي چې خپل تاریخ وګټې، مبارزه داسې وي چې خپلو مشرانو نه دفاع وکړي، مبارزه داسې وي چې وروره ګله پردی پرې نه دي چې تا باندې وغږېږي. یو کلب نشته چې ته په کولابۍ غږېدلی اوسې، یو کلب نشته چې ته په هزارستانۍ غږېدلی اوسې، یو کلب نشته چې هغه انسانانو په مقابل کې ودرېدلی اوسې چې ستا بیرغ یې وسوځوو، ستا بیرغ یې په سپله کې ووهه، ستا په مشرانو تا ته انتحاري وایي، تا ته بوشکې زرد وایي، تا ته تروریست وایي، تا ته 100 رقم پښتانونه په تا باندې تړي. کله غږېدلی نه، ډارن یې نو، یو بې عزته انسان یې. او د طلوع تلویزیون کارمندانو غیرت ماته معلوم ده. 9 کاله وروره ګله تا د مردګاوۍ معاش خوړلی، ستا زوی ارامي ده، ځکه مردګاوۍ معاش زوی ارامونه جوړوي. د مردګاوۍ معاش سړی بېغیرته کوي. طلوع تلویزیونیانو مردګاوخانه، طلوع تلویزیونیانو د پښتو د ادبیاتو دښمن، طلوع تلویزیونیانو د پښتو ژبې، طلوع تلویزیونیانو د پښتنو دښمن. چا چې په طلوع تلویزیون کې کار کړی وي هغه زموږ نه ده په کار، هغه مردګا و. که ته د اوسنی اسلام وایې چې ته مسلمان یې، 4 کاله مخکې ستا اسلام چیرې و؟ 4 کاله مخکې ستا افغانیت چیرې و؟ همدغه طلوع تلویزیون کې به زما ادبیات نه توهینېدل، په ایرانۍ ژبه باندې به خبرونه نه ویل کېدل، په ستارې افغان به نه راتل، پرتګونه به نه کېدل. دا زما د فرهنګ سپکاوی نه ده، دا زما د افغانیت سپکاوی نه ده، دا زما د پښتونولۍ سپکاوی نه ده. په ستا غول خوړل ستا نسبن حکیم هلته کار کوو. تا پلار نیکه سره غول خوړل چې خپلې ښځې سره د هلته فعالیت کوو، $800 په خاطر غلی ناست وي. هغه وخت به مې تا افغان ګڼلی وای چې طلوع تلویزیون ته به راوتی وای او بالاخره د طلوع تلویزیونو هغه فاحش برنامې به وروره ګله نقص کړې وې، ویلې به دې چې دا کار نه ده. اوس 4 کاله کېږي راته مسلمان شوی، بیا ما سره اسناد شته چې ته په کم سند تا کیس ورکړی ده. دغه عیسویت اسناد بیا موږ سره شته. د دروغ اسلام به موږ ته نه تشریح کوي او د اسلام د نوم نه به استفاده هم نه کوي. 4 کاله کېږي مسلمان شوی غږېږي. دا غږېده مبارزه دې کوه. راغلی په لایف کې دې وویلې چې وروره ګوله دغسې دې وویلې ده، دلته شرم ده زه په لیکم چې ولا ستاسو په موقت دا منډي، د ستا په موقت به منډي، ولا ستاسو لالاګۍ داسې کنټرول کوي، ستا به که بیا راغلی ورځ خپلې ښځه په عشق باندې اعزا کوي. دا څه بېناموسي خبرې ته کوي؟ پښتنو په منځ کې به د سړي زوی غوندې غږېږي یاره.
زه تا سره کار نه لرم او تا باندې جمپ هم نه نیسم 2 روپۍ ارزښت ماته نه لرې طلوع تلویزیون کارکوونکي ماته یعنې سپیان هر څوک چا چاسې کار کړی وي د طلوع تلویزیون او د افغانستان انټرنیشنل کارکوونکي چې پښتون سې پلار مې وي ماته سپی ښکارېږي یو دلا یو دوس یو مردګاو راغلی ده وروره ګله ځان پورته پورته وایي آسیب باندې خبرې وکړه پلان کې آسیب ستا پلار ده آسیب دومره مبارزه کړې و کلن ماشوم هم دا اوس په امریکا کې انګلیسي درس وایي په امریکا کې زیږېدلی ده و کلن ماشوم نه پوښتنه وکړه چې بچی افغانیت څه معنه درته وایي چا نه دی زده کړی وایي آسیب جان و کلن ماشوم نه پوښتنه وکړه چې د افغانانو ارزښت څه معنه درته وایي وایي چا نه دی زده کړی وایي د آسیب جان نه و کلن ماشوم نه پوښتنه وکړه چې وروره ګله دښمن دې څوک دی درته وایي چا نه دی زده کړی د آسیب جان نه و کلن ماشوم نه په دغه امریکا کې زیږېدلی وي پوښتنه وکړه وایي ورته بچو په آینده کې څه غواړې چې هغه درته وایي انجینر غواړم ډاکټر غواړم سواد غواړم تحصیل غواړم دا چا ورته زده کړل دغه آسیب و دغه موږ هلکانو ته زده کړل تاسې کړي دي ولا کنډوالۍ ته موټک ووهه ولا دا د په موقت نه راباسي ولا دا تکمه ووهه الزا کېږي ولا که غواړئ چې لونګین هم غټ سي یا لالاګی هم غټ سي دا کار وکړه دا څه بېناموسي ده دا څه مردګاوي دستې کوي ولا د هغې د پاکستان د وایي د تورخم نه هغې خوا پښتانه ټول ګلخانان دي خیر د تورخم نه هغې خوا پښتانه چې ګلخانان دي نو خدای ناخواسته شهید ګلمن هم ګلخان و نو خدای ناخواسته منظور پښتون هم ګلخان ده نو خدای ناخواسته دغه سلاو ځوانانو چې د افغانیت په خاطر ځانونه شهیدان کړ دا هم ګلخانان سو نو خدای ناخواسته چې په دغه د پښتنو په جرګه کې میلیون میلیون پښتانه راجګ سو د افغانستان بیرغونه جګ کړي وو پښتو یووالي ته کار کوي خیر دا ټول ګلخانان سول ګلخان یو وړه کړۍ ده او ته نسې کولی د ګلخان او د ګل مرجان په نوم وروره ګله قومونه او پښتانه سره جدا کړي او ګل مرجان هغه انسان وي چې ځان ته وروره ګله افغان نه وایي افغانیت نه مني او بالاخره زموږ د ارزښتونو دښمن وي قربان مو د ګیرې سم خپلې خولې په واک تجارت کوئ 10 دانې اکاونټونه جوړ کړي 50 دانې جوړ کړه 100 دانې جوړ کړه خو په اصولو برابر د سوشل میډیا کې په اصولو سې برابر لارسې نه دی پرېږدم همدغه ثانیه که دغه آسیب سې په ما ګران ده څه لږ زره مبارزه تغییر کړه یا لږ زره سې متوجه سوم چې خدای نکرده د ملي ارزښتونو په خلاف زه به آسیب باندې خپرونه نیسم ولاکه پرېږدم خو آسیب سم روان ده ځکه زه یې ملاتړ کوم تم سم رواسه ستا ملاتړ کوم هر څوک چې په سوشل میډیا کې پښتنو ته کار وکړي افغانیت ته کار وکړي په پښتو ژبې ته کار وکړي هغه زما د سر تاج ده او هر څوک چې د پښتنو منځ کې کینه جوړه کړي نفرت جوړ کړي او وروره ګله جدایي راولي یو بل سره دښمن کړي هغه زما دښمن ده زه پوهېږم چې ایسای ډېر قوي کار روان کړی پیسې دغه ماته پیشنهاد کړی ده خو دا کار ما ونه او زه به په عمر کې هم نه کړم هر کله چې ما د افغانیت په ضد خبره وکړه هر کله مې چې د پښتنو د جدایي په هکله یو خبره که تاسو زما واورېدله هماغه دقه وروره پرتوګ راڅخه وباسې مخ مې تور کوي په تور خره مې سپور کوي او زه هم همداسې کوم سړی راغلی ده ګورئ زه به دا امیر هم راجګ کړم په کال کې یو ورځ ازادي لمانځل کېږي یو خو قابلي ده په امریکا کې $25 د ازادۍ ټکټ چې په کال کې یو ځل لمانځل کېږي $25 ده دلته زه یو ورځ قابلي نه خورم زه خپل پښتنو لیدلو په خاطر $25 ورکوم هېڅ موسیقي نه اورم 15 ساعته خپرونه 15 دقیقې موسیقي سوه 4 ساعته وروره ګله نورې کمیټې جوړیږي د کارمندنې پروګرام جوړیږي د لایسنس اخیستلو د امیګریشن په همدغه 100 رقمه نورې پروژې جوړیږي واتساپونه سره کېږي پښتانه سره یوځای کېږي سبا به مړی او ژوندی یو بل ته کوي سبا د یو بل په مشکلاتو کې یو بل سره درېږي دا ډېره غټه خبره ده یو خو قابلي پیسې بلا ورپسې که نه ستا ماما سې 10 لکه روپۍ هغه هنرمند ته ورکړی و موږ هم 25 روپۍ د خپل افغانانو لیدلو ته ورکوم زما همدا اوس یو پښتون زه پوه سم چې دلته یو پښتون سته چې 100 روپۍ مې مصرف سي زه ورځم ټکسي نیسم ورسره ملاقات کوم هلته وروره ګوره تقریبا 40-40 زره هلکان راغلي ځوانان ښځې نارینه سپین ږیري حقوق پوهان وکیلان انجینران تجاران دکانداران مختلف نور خلک راغلي وو ځوانان یو بل سره معرفي سول پښتانه یو بل سره معرفي سول د یو بل تلیفونونه واخیستل د یو بل ادرسونه واخیستل یو بل سره نږدې شو نږدې پوهېږې دا ډېره ګټه کوي پښتنو ته او دا ټولنې موږ هر وخت نیسو که ته نه یې راغوښته ته به بد سړی
ته به یو بې عزته انسان یې، ته به یو بې شرفه انسان یې. پاتې شو رامشاه. د رامشاه وروره ګوره زم خلاف یم، تیم خلاف، ټول هم خلاف وي، خو هغه ما تحقیق وکوی په آخرینو صحنو کې هغه را پیدا سو، باور په خدای وکړئ خبر نه و چې دې رامشاه داسې غول خوړلي، داسې یو اشتباه یې درلودله. کله چې خبر سو مشکل حل شو وروره ګوره. زه وایم چې رامشاه څه یو بیخي یو هندو چې دیني ما سره فرق کوي، ولې کله چې وغواړي چې اصلاح سي، کله چې وغواړي چې وروره صادر په سر بل په سر بل په سر ښه منظم افغاني کالو کې راسي، هېڅ مشکل نشته ده. خپل خلک دي، خپل وطن ده. سیاسي مشکل چې و یا کم خراب کار څه کړی د هغې نه په قرآن موږ خبر هم نه وو، نو راځي بهانه دې نیولې ولا ښځې نڅولې دي بلې نڅولې ده. ستا او د کولابي په منځ کې څه فرق سو؟ تا هغه د 40,000 سړی پښتنو ته وایي ستاسو ښځې نڅولې دي، ستا او د کولابي په منځ کې څه فرق سو؟ بیا درته وایم چې چېرته مې ښځه نڅولې یو ثبوت هم نه لرې. هلته د ما غوندې ځوانانو چې ښځې ولا چې بې ټیکري ښځه مې لیدلې بیا مې ځان ورباندې باد کوي. هغه امیر جانه په خیر راغلی. وعلیکم السلام، څنګه یاره؟ ورځ مو په خیر یاره، څنګه یې؟ خپله ښه یې؟ ښه انشاءالله. ډېرې خبرې دې وکړې، ښایسته خبرې، ښایسته مرکې وې رښتیا. بلکل حقیقت چې شی چې تا ویلې ټول حقیقت دی. دا خو یو په شعر کې یو په سندرو انقلابي سندرغاړی دی، پښتو ته کار کړی دی، ډېرې سندرې د هغه د پښتنو احساسات. امیر جانه یو شی تاسو ته ووایم، هارون باچا صاحب سره زه ډېر زیات کېناستم. دا زما د پښتو د ژبې لغات څومره پسته او خوږه ژبه باندې وایي، زه لذت یې وړم. ډېر ښایسته انسان ده. همدغسې رحمان بونیری 25 دانې د پښتو کتابونه لیکلي، په پښتو شعرونه ویلي. تاسو یوټیوب لاړ شئ د رحمان بونیری ته، دا ګل خان وایي، تاسو د رحمان بونیری هغه سره خو ما ته یو ځای نږدې د رحمان بونیری یوټیوب ته لاړ شئ، په نوم د بي کاسته. تاسو د ده مبارزه وګورئ، یو دانه لغت چې د افغانانو په خلاف ویلي ما ته راوښیه، زه همدغه دقه رحمان بونیری بلاک کوم. یو دانه لغت د هارون باچا ما ته وښیه چې د افغانانو په خلاف یې کړی، همدغه دقه یې بلاک کوم. یو دانه لغت د هغه انسان چې موږ سره ګرځېږي ویې ښیه چې د افغانانو د پښتنو خلاف یې دومره خدمت چې دغه بونیري پښتنو ته کړی، ولا که دغه د نیسمن حکیم پلار یې وسي کولی. نیسمن حکیم دې ما ته یو سند راوښی چې دوی دې سړي پښتو ته کار کړی وي. زه یو سند دې راوښی چې حداقل په دغه ټیک ټاک کې د پښتو نه دفاع کړې وي، د افغان نه دفاع کړې وي، د پښتنو د مشرانو نه دفاع کړې وي، د پښتنو د فرهنګونو کلتورونو دودونو نه دفاع کړې وي. په دغو نه یو وچ سر یې نیولی ده لکه روباټ. درېیمه نه چرس وایي، چټ جي پي ټي واس کې غپه لګیایي. زه خو چاته اجازه، ما ډېر احترام ده د وکړه امیر جانه، خو ومې کتل چې دا فحشا راولي ځوانانو په منځ مغزو کې فحشا دننه کوي. څه چټیات څه دا نه وایي امیر جانه. بلکل پولاد صاحب حقیقت ده. د چې کوم چټیات نشروي خپل د پاڼې نه د خپل صفحې نه خلکو ته، یو افغان زموږ او تاسو په منځ کې په ده باندې انتقاد ونه کړي چې ته نور نشې کولی دا نشر کې. دلته خویندې دي، میندې دي، خلک دي، نارینه هم دي، ښځینه هم دي، او ته دا چټیات نشروي. خو دا چې کله موږ د ده په کارو کې کار نه ده نیولی، نو دا حق نه لري چې زموږ په مبارزاتو کې د وطن په هکله، د افغانیت په هکله او په قومي حساب باندې دا مداخلې وکړي او د خلکو په منځ کې جنجال تر منځ کې. دا ډېر بد کار دی او دا باید په هر رقم وي، په هر ډول باید راشي، بخښنه وغواړي او هغه کوم کار چې خپله کوي په خپل کار کې دې وسي. یو تعداد دغه طالب پلوي فکر کوي چې دا ستاسو په ګټه ده. وروره دا د تاسو په ګټه نه ده طالبانو. تاسو ته اصلي صدمه سره رسوي همدغه خلک رسوي، ځکه دشمنیانو جوړوي، تاوتریخواله جوړوي. ګوره بله ورځ ستاسو د ډلې یو کس راغی، همدغه خپل همدغه نیسمن حکیم، همدغه ډاکټر نیسمن حکیم ورته وایم، زه ډاکټر نه وایم، نیسمن حکیم هغه د پښتنو منځ کې حکیمان یې که نه یې ور په جیب کې نه په دې کوڅو ګرځي دعوا ورکوي. نیسمن حکیم، دغه نیسمن حکیم یو ورځ مستقیم ویل دغه بعضې تښتېدلي دي اوس داسې کوي. که د تښتېدلو مسله یې همدغه سړي زه مجبور کړم، ما ته تښتېدلی وویلې، ما هم په مستقیم کې ویله، مال ملا عمر هم تښتېدلی و، د طالبانو په اوله دوره کې تښتېدلی نه و.
د طالبانو په اوله دوره کې دا ټول طالبان ونه تښتېدل د افغان ولس باعزته ولس یې امریکایانو کفارو ته پرې نه ښوده اصلي تښتېدلي خو تاسو یاستئ ما داسې ورته وویلې یعنې دا خلک مجبوروي چې موږ بیا داسې ووایو که ده ما ته تښتېدلي ویلی نه وی په غور یې نه وی راکړی ما چېشته ملا عمر ته داسې سپکاوی کوو او سپکاوی مې نه دی کړی رښتیا مې ویلی خو موږ په حقایقو باندې زن په دې معنی نه ده چې زه د طالبانو په حق لغږېدی نه سم ضعف نقطې هم راته معلومې دي هر رقم همدا اوس یې ونیسم دغه ساقب ماقب بیانتن هم نه راکوي زه چې طالبانو باندې وغږېږم خو زه نه غږېږم دا د طالب رښتیا ده زه نه غږېږم باور وکړه نه غږېږم خو دغه خلکې چې ما احساسات کوي بیا غږېږم نو خپل سپي کوري کوي د خپل سپي وتړئ دا سپي د ستاسو په ګټه نه دي دا سپي ستاسو د ادرسه توهین کوي دا سپي د ستاسو د ادرسه وروره ګوله څه ورته وایي دا مخکې مې دا لغات تېر سو پیغور ورکوي وروره ګوله چټي چټي خبرې کوي وروره ګوله بیا سړی مجبورېږي چې موږ هم خپل ځانه دفاع وکړو حقایق ووایو همدا اوس د طالبانو د معدناتو د چور په ارتباط ماته اسناد راغلي ځې نه نشروم هېڅ لایف نه نیسم 100 رقمه د لواطاتو د زنا او د 100 رقمه مرداریان د اداري فساد ویډیوګانې راغلي دي ولا ما ځان غلی کړم مالزه څه کوم پې دولتونه د مالزه خو دا کونیان چې راځي بیا دا کار کوي دا 4 کلن مسلمانان بیا دا سړی احساسات کوي بیا زمانه کولابی میریږي زمانه زرستانه میریږي بیا راځم وروره ګوله دلته به ټوله شپه ورځ به لګیا یم کله به د یو جمعیت کله پلی کومه کله به د بل کله د بل دا خلک هم اصلاح کوي ورته زنګ ووهئ ورته زموږ د ادرس نه خلکو ته توهین نه کوي تر ولا پښتون داسې وي وګوره ودرېږه چې دا خر پلی کړم زه تاسو ته ګوره دې مریض ته وګوره که غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ ګوره یو دقیقه یو وایي که غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ دا څومره غټ سپکاوی ده دا یعنې داسې تاسو مجبوره که چې د دوی ویډیو وګورئ که غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ وګورئ دا څه وایي که غیرت او صبر ګوره زه تاسو ته غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ دا خو پیږي چې پښتنو په غیرت او همت باندې ډېر ولاړ خلک دي وایي غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ ډېره بخښنې سره پولاد صاحب دا داسې یو کار ده لکه په ډېره بخښنې سره چې یو چا ته په یو کار باندې کنځا چې دا کار دې ونه کړه پوه شو دغسې ده وکنه اوس وګوره زه تا ته دانه دانه پلی کوم وګوره که غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ یعنې که پاتې نه سو بې غیرته بې همته یعنې که پاتې نه سو بې غیرته او بې همته اوس به سړی کار لري سړی به روزګار لري سړي به د تا خبرې نه خوښېږي خو ته ورته وایې که غیرت او همت لرې پاتې شه هغه سړی مجبور یې ستا وګوري ویې ورکړي که غیرت او همت څه لرم نو مجبور یم چې دا واورم دې بل ته یې ګوره یو کوچنی روباټ دی چې ډاکټران غواړي ستاسو موقت ته یې دننه کړي اوس و یو کوچنی روباټ داسې دا ډاکټران غواړي ستاسو موقت ته دننه کړي ولې داسې نه وایي چې زما په موقت کې دننه کوي د تاسو په موقت کې وایي دننه کړي دا دومره بېعقله انسان ده ښه دغه کلپ چې دا کوچنی روباټ بیا هلته د کونې عکس یې میښی ده بېادبي دې ډېر معاف ګوره لرئ تر پایه پاتې شئ دا یو کوچنی روباټ دی چې ډاکټران غواړي ستاسو موقت ته دننه کړي یو 10 کلن ماشوم یو 12 کلن ماشوم یو 15 کلن ماشوم چې دا کلپ وارو دنه به څه زده کړي بیا وایي بېادبي معاف د ستاسو په کونې دننه کړي ولې داسې نه وایي نسبه نه کړي ولې د تا په کونې دننه نه کړي زموږ په کونې دننه کوي وایي اوس مو لالاګی په تکمه کنټرولولی شي قسم ده یو لکۍ ورسره کم ده یعنې دغه شی وایي واخلئ هېڅ ضرورت نشته وایي تکمه وهئ انزال کېږئ به او تکمه سې ونه وایئ نه انزال کېږئ ګورئ فکر وکړئ چې که چېرته داسې یو آله جوړه شي چې کله تاسو وغواړئ ارضا شئ تکمه وهئ ارضا کېږئ او کله چې وغواړئ ارضا نه شئ که واسلین داسې نور هلکانو ښځې مزې مه کوئ همدا تکمه واخلئ بیا چې شی وایي چې کله داسې یو حالت جوړ شي وروسته جوړ شوی هم نه ده دونه بیا کله وایي که جوړ شي دا نور ښځې مزې مه کوئ همدا تکمه واخلئ چې زور کوئ ارضا کېږئ باید پوه شو دغه باندې مظاهره وکړي اوس مو لالاګی په تکمه کنټرولولی شئ فکر وکړئ چې که چېرته داسې یو آله جوړه شي چې کله تاسو وغواړئ ارضا شئ تکمه وهئ ارضا کېږئ او کله چې وغواړئ ارضا نه شئ که واسلین داسې وکړئ او دلته ملایانو شرم ده ګوره ښه دلته ملایانو ته هم توهین کړی ګورئ او ته یاده کړه وایي واسلین داسې وکاروئ یعنې والګه دا سړی تاسو نه کونیان جوړوي
ته دا بلې د ټیمونه یو دانه لکۍ راغواړم. تاسو کولی شئ خپله میرمنه په رومانس کې انزال کړئ یا په عشق کې وای تاسو کولی شئ خپله میرمنه په رومانس کې یا په عشق کې انزال کړئ. ولې موږ خره یو، موږ وحشیان یو، موږ ځناور یو چې په دې خبره باندې نه پوهېږو. تی راوله ته یو دانه راوله هسې وایه مه زه درته انزالومه، په ګوته باندې انزالومه. بیا کړه دا خبرې پښتنو ته مه کوه جاهله. انزال کوي په بهرنیو هیوادونو کې هغه ګارسونانې نیسي چې بلاګا جانه دغه زه خپله زما کورنۍ سې وه، باور په خدای وکړه تر دغه 13 کلنۍ دغه 19 کلنۍ پورې ما زه نه پوهېدم چې دا ښځه څه معنا لري. یو حیا په من کې وه، یو هغه په من کې وه، یو داسې یو بل رقم پښتانه بل رقم دي، داسې بې سترګو نه دي. اوس دغه موبایل په لعنته د هر چا په لاس کې دی. د 7 کلن ماشوم، د 8 کلن ماشوم، ته هغې ته د کونې عکس ښایې، ته هغې ته د ښځې دا شرمګاه ورته وایې، ته هغې ته د نارینه وایې. هغه سړی ماشوم متوجه کېږي، سبا غلی ځي تشویشېږي چې دا به څه رقم وي. خدای نه کرده د خپلې د مور سامان ګوري، خدای نه کرده خپل د پلار سامان ګوري، خدای نه کرده یو څوک غولوي دا کار ورسره کوي، ځکه شوقي کېږي که نه. دا خو پښتانه تباه کوي. دومره بې عزتي، دومره بې حیایي، دومره بې حیثیتي، دا خو جرم ده که نه. ته یو کلن ماشوم ته وایې ستاسو بېادبي دې ډېره معافي، ته یو کلن ماشوم ته داسې وایې، دا خو نه ده که نه. زه اوس پښتنو ته وایم، دغه غیرتي پښتنو ته څوک چې د ده سړي نه دفاع کوي، زه تاسو ته وایم صبر وکړه. آیا تاسو اجازه ورکوئ چې ستاسو پیغله خور، ستاسو ځوانه ښځه، ستاسو زلمی ورور یا ستاسو ماشومه لور یا ستاسو ماشوم زوی دا خبرې واوري؟ غیرت او همت لرئ تر پایه پاتې شئ. دا یو کوچنی روباټ دی چې ډاکټران غواړي ستاسو موقت ته یې دننه کړي. اوس مو لالاګی په تکمه کنټرولولی شئ. فکر وکړئ چې که چېرته داسې یو آله جوړه شي چې کله تاسو وغواړئ ارضا شئ، تکمه وهئ ارضا کېږئ، او کله چې وغواړئ ارضا نه شئ. که واسلین داسې وکاروئ ژوند به مو بدل شي. تاسو کولی شئ خپله میرمنه په رومانس کې انزال کړئ یا په عشق کې انزال کړئ. په بهرنیو هیوادونو کې هغه ګارسونانې یاده دا سړی راغلی چې هر څوک وروره ګله چې یو بل پښتون سره وګوري چې په یو مجلس کې ناسته، یا سره موسیقي کوي، یا سره یو جشن لمانځي، یا سره کومه غونډه لري، یا سره سفر لري، یا سره ډوډۍ خوري. ولا پلانکی ګلخان سره ناستو، ولا پلانکی ګلخان ته زه تاسو ته ګلخان تعریف واضح ده. ګلخان هغه پښتون ته ویلی سو چې ځان ته افغان نه وایي. خبره خلاصه. هر پښتون چې ځان ته افغان نه وایي هغه ګلخان سو، او هغه زما د پلارو د نکونو د تاریخونو دښمن ده. خو که هر پښتون، هر هندو، هر بل انسان چې وایي زه افغان یم، هغه بیا افغان ده. هغه ته عزت وکړه، که هغه تاجک وي، که هغه ازبک وي، که هغه فرانسوی وي. او دا سړی وایي چې ولا هغه ملک سرحد ده، هغه ملک جدا ده، هغه پاکستانی ده، پاکستانی پاسپورت ورسره ده. اول خدا په دې نه پوهېږي چې دا سرحد خو فرضي که سرحد ده، واقعي سرحد نه ده. په دویمه خبره ته د افغانیت تاریخ وګوره، 15,000 کاله ده افغان نوم، او پاکستان 80 کاله کېږي چې جوړ شوی. 15,000 کاله تاریخ، یعنې 80 میلیونه پښتانه دا له ما نه جدا کوي. او هغه پښتانه په دغه جمهوریت کې پښتو تباه وه، پښتو د منځ نه تللې وه، پښتانه ټول بې سواده سوي. په دې به تاسو خبر کړم، همدغه د پاکستان پښتانه اوس موږ یې وژغورلو، زموږ ژبه یې وژغورل. دا ولې؟ ځکه پاکستان کې پښتنو درسونه وویلې، فاکولټي ولې وویلې، ډیګریانې واخیستې، شاعران پکې شته، لیکونکي پکې شته، نور قوي خلکې باسواده ډاکټران انجینران پکې شته. دغه خلکې راغلو د افغانانو د پښتانو پښتو یې وژغورله. همدا اوس دغه د پښتنو ټیم ده، د پښتنو هغه موږ لرو باور په خدای وکړه، دومره قوي کتابونه د کوزي پښتونخوا خیر، شاعران، لیکوالان، سندرغاړي، دغه نازیه اقبال ده، مثلا دغه هارون باچا صاحب ده، په سلګونو نور. دا خو ټوله پښتو ته کار کوي که نه؟
دومره حیا دوی کې نسته چې دغه پارچیوالانو ته وګوره چې د هر د پردیو په لمن کې ځان غورځوي دوستان پیدا کوي زما خپل هډوکی دا مانه جدا کوي زما خپل ژبې مانه جدا کوي زما خپل قام مانه دا جدا کوي زما خپل تاریخي ارزښت مانه دا جدا کوي بیا یو تعداد د کمعقل طالبان پلوي ورته چکچکي وهي دسي او په یوه خبره د طالبان غولولي په دې خبره چې وروره ګوله باید د طالبانو جشن ولمانځل سي 15 د اګست خو دغه نه دغه طالبانو کې همت نه و چې دلته جګ سوی وای چې ورته ویلی وای که تا باندې واقعا 15 اګست د طالبانو کامیابي ګرانه وه خیر تا چیشته وطن پرېښوده 15 اګست ته ورته پاسپورت راوښایه 15 په اګست باندې چیشته خیر تا ورته وطن پرېښوده ولا تښتېدې د ازادۍ نه ولا تښتېدې د طالب نه د طالب د ادرسه موږ ته وایي چې تښتېدلو مجبور موږ هم ورته ووایو چې طالبان هم تښتېدلي دي په کال 2000 کې په کال 2000 کې ملا عمر وتښتېده د ملا صاحب یعقوب پلار د طالبانو مشران ملا دادله دا ټول ونه تښتېدی دا ټول طالبان ونه تښتېدل پایلوچه منډې نه والې دغه ټول کابل وروره لونګۍ هم پاتې نه وې لونګیګان هم پاتې وروره ګوله پګړېګان هم پاتې سپلی هم پاتې خو دا موږ نه یادوو خو داسې خلک موږ مجبوروي سي بیا موږ دا یاد کړو کلیپونه راسره سته کلیپونه راسره سته بیا دا نشر کړم دا د طالبانو دا خلک د تاسو په ضد دي دا موږ پاره یې چې تاسو باندې په خپرونې ونیسو دا موږ پاره یې چې کولابی پرېږدو لنډغر پرېږدو خراسانی پرېږدو ازارستانی پرېږدو راسو تاسو باندې وغږېږو باور که دا موږ مجبوره کوي ګنې زما یې زړه نه کېږي چې تاسو باندې وغږېږم سمه ده د تاسو نه تښتېدلی یم دښمني مې د سره ده مشکل د سره لرم ښه صحیح قوي مشکل د سره لرم هغه هم د مکتبونو په خاطر ولې په دې معنا نه ده چې خدای ناخواسته بیا زه راسمه یو زه دغه د هزارګانو د خراسانیانو دغه د ازبکانو کلیپونه پیدا کوم لور یعنې پخواني 20 کاله مخکې د تاسو د لواطتونو د زناګانو د ستاسو د اداري فسادونو ستاسو د کونیتوبونو ایدوګانې ما سره د ورځې 200 راځي یوه ما نه ده نشر کړې خو دغه امیدشاه ابدالي دغه جانی دغه نیسمن حکیم ډاکټر شکیب دغه خلکې موږ مجبوروي چې نور د خراسانیان هم لري کو ازارستانیان هم لري کو کولابیان هم لري کو دلته کښېنمه موبایل درته واس کړمه د ورځې 200 د جمعیتو نه به یې وایم نور تاسو خپله په خبره پوه سوئ دلته حاجي صاحب سیلاب راغلی ده او ډاکټر صاحب صدیقي صاحب راغلی ده په خیر راغلی صفا هم راوړه مایکونه واس کوي په تصویرونه لري تصویرونه سره واس سلامونه دې ورسېږي صدیقي صاحب مهرباني تاسو زه به وروسته وغږېږم سلام ګلالی زلمیانو عامر جان حاجي صاحب سیلاب زمری پولاد صاحب څه قصې دي خیراتي ده څنګه چل ده بیا څه دا یاره خو زه نه پوهېږم څنګه دی خلکو بس ټوله ورځ د مسایلو پسې اخیستی دی سهار اسیب سره غږېده هم صاحب څه چکان کې چې او ښه موږ او تاسې مینه ورکوو خلکو ته دوی بس نفرت خپروي یوه قصه باید دوی دپاره یو شی زه ووایم چې لومړی دغه خلکو ته دا د بورډر او دا د لاین ترمنځ یو فرق دوی باید وپېژني اول دغه د یو خو پوله یي که نه یو لیکه یي د دغې دواړو ترمنځ دغه خلک متاسفانه ډېری په دغه هغه باندې نه پوهېږي په د توپیر باندې چې دغه بورډر چې کوم دی هغه پوله دا نړیوال قانون حیثیت لري که نه دواړه هېوادونو پېژندلی وي در حال کې دغه ډیورن لاین چې کوم دی د ډیورن دا هېڅ کله یو افغان هم نه دی منلی اوسه پورې او لاین بیا کله کله څنګه کېږي چې دا د یو استعمار له مخې نه یا د استعمار د پرېکړې له مخې نه دا ایښودل شوی وي لکه څنګه چې د ډیورن لاین په 1893 کال کې جوړ شوی هغه ایښودل شوی و دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې البته هغه دا هېڅ کله چا په رسمیت نه دی پېژندلی که نه ویلي و چې بس 100 کاله وروسته باید ختمه شي دا باید وخته ختمه شوې وای چې 100 کاله پوره شوی هم دی اوس نو دغه دوه قصې ډېرې مهمې دي چې دلته باید موږ او تاسې توپیر وکړو لاندې دا څوک ځوانان چې ناست دي دوی هم باید دا د ډیورن لاین او د ډیورن او د بورډر ترمنځ ځکه ډیورن هېڅکله بورډر نشي کېدلی دا ډیورن لاین دی دا یوه فرضي کرښه ده او دا یوازې د استعمار د پرېکړو له مخې ایښودل شوی او بس نه چا منلی او نه یې څوک مني تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي ګوره ډیورن د بورډر یا د سرحد په توګه نه منل کېږي او هغه سرحد نه دی سرحد کم دی لکه د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم سرحد دی هغه ته سرحد وایي او دا یوازې لاین ده لاین دا فقط یو لاین دی او بس ډیورن لاین دی در سیټ چې دغه دوستان چې ناست دي چې دوی په دې موضوع باندې خبر شي بل پاتې شو د خلکو د بې اتفاقۍ خبره ګورې په افغانستان کې موږ او تاسې ډېر زیات تقریبا شاوخوا 40 میلیونه نفوس د خواته لرو د کرښې هغه غاړه 80 میلیونه نفوس دي افغانان دي ټول بالکل
او صحیح ده چې هغوی باندې شپږ اویا کاله همدا ورته ویل شوي دي چې تاسې پاکستانیان هستئ، تاسې دا یې، تاسې دا یې، دا او دا او دا 12 کاله مکتب کې زنده‌باد پاکستان او سرود ملي ته یې ودرئ. خو دا د میډیا زور دی، شکر الحمدلله په دغه تېرو څو کلونو کې چې دغه خلک اوس راپوه شوي، بیداره شول، هوښیاران شول، مطالعې وکړلې، دغه تاسې راپاڅېدئ، نور ځوانان د دواړو خواو پاڅېدل، دغه ځوانان یې راویښ کړل چې یعنې موږ څوک یو. دغه صحیح ده، ځینې د افغانانو د کرښې دغې غاړې افغانانو د دوی اندېښنه هم په ځای ده، ځکه چې لکه اچکزی او دغه ځینې نور خلک چې دي چې دوی 40 کاله تجارت یې وکړ افغان په نوم، ځانونه یې وپړساو، چوکیو ته راپاڅېده، چوکیګانې خپل شاته رانیولې دي. خو دا هم د پی ټي ایم یو بل زور هم و چې دغه هغه یې مات کوي. نو ځینې د افغانان چې دغه خواته موږ ورته وایو چې ګورئ داسې هیڅ کله داسې فکر مه کوئ چې صحیح ده موږ دوه ورونه یو سره بیل شوي یو. بله بله موږ ګل خان هم لرو، موږ به همیش وایو چې ګل خان معلوم دي، هغه څو کسان مشران چې دي لکه اچکزی شو، دغه نور خلک دي، هغې بېله موضوع ده. مګر موږ داسې افغانان هم لرو د کرښې هغه غاړې ته، تاسې چې لاړ شئ هغوی وګورئ، د هغوی په تذکیرو کې، د هغوی په جایدادونو کې افغان کلمه لیکل شوی. خو دا اوس چاته وایي دا قصه؟ د خلکو ذهنیت باید په خلاص شي. پاتې شو د افغانستان کې دننه خلک، موږ او تاسې که هزاره یو، که تاجک یو، که پښتون دی، که قزلباش دی، که هر یو دی، موږ یو د بل نه بېلېدونکي نه یو. داسې فکر مه کوئ، تاسې فکر کوئ موږ پارلمان، یو مثال در کوم، پارلمان هم درلودی، مګر په پارلمان کې د همسایهګانو بوډاګیان ناستول، د پاکستان، د ایران، د نورو هیوادونو جاسوسان ناستول. نو هغوی ته یو ورځ هم چا ونه ویله چې هلکه ته خو هم جاسوس ته راپاسې یې که نه، لکه ډېر زیات دي. ولې خلک د بشر دوست سره مینه لري؟ ځکه چې خو هغه خو ټوله ورځ د افغانستان او ملي بیرغ په غاړه و. همداسې نور خلکو سره. نو دغه خلک چې نن سبا راپاڅېدلي ټوله ورځ په میډیا کې ناست دي، بل کار نه لري. ما سهار جانان ته مو ویل، اسیب صاحب وخت ته مې ویله چې ګورې دا خلک بیچارهګان مسافرت دومره ځپلی چې دوی نور لیوني شوي دي، نور لاره ورنه ورکه ده، ډاکټر نه لاره ورکه ده چې د ډاکټري د خپل طب ته ادامه ورکم، او یا لاړ شم ټوله ورځ میډیا کې کله په بېادبي د ما په سکس باندې خبرې وکړم، کله په یو موضوع باندې، کله په بل موضوع باندې، کله په بل موضوع، په سیاست، په قرآن، په حدیث، په اذان نه هرګاره جوړ کړی، او بس خدای پاک هغسې شرموي چې وره میلیونونه او بیلیونونه ډاکټر صاحب هغه پیریانو باندې جینیاتو باندې هم لګیا و. خو دا وایم که نه، دا ملامته نه دي بیچارهګان. ډېرې خلک په دنه ملامته کوم چې هغه بیچارهګانو سټرس وهلي دي. یوره دا ملک هم دغسې دی، دا مسافرت هم دغسې دی چې یو ځل سټرس ووالې بیا تا نه لاره خطا کېږي، لکه دغه ډاکټر صاحب محترم غوندې. نو خدای دې وکړي چې دا ډاکټر صاحب هم ولاړ شي، ځان بل ډاکټر ته وښیي چې دی دې الله پاک ورته صحت ورکړي. او دغه نورو دوستانو چې دا موږ په منځ کې بې اتفاقي اچوي، الله دې اول موږ ته هدایت وکړي، بیا دوی ته دې الله پاک هدایت وکړي، ځکه موږ او تاسې یو د بل نه نه بېلېږو او نه بېلېدونکي یو. ډېره مننه. قربان اوسم، مننه. ډېره زیاته مننه. سلامونه نږدې دې ورسېږي قدرمنو ګډونوالو ته او تاسو ته اورېدونکو ته. د دکتور روغ صحت ولرئ. ما غږ خو صحیح دی انشاءالله؟ بالکل حاجي صاحب صحیح ده. ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم خو موږ تاسو دوه رقم انسانان لرو چې یو په کوز وطن کې دي، یو په بر وطن کې دي. په کوز وطن کې چې دي هغوی ګلخانان دي چې ټولې پېژني، او په بر وطن کې موږ تاسو بیا ګلمرجان لرو، ګلمرجانان دي چې دوی در سره نه مني. لکه ګلمرجان ته چې یو نوم کېښودل شو، عبدالله ته چې ویلې ګلمرجان یې نه مني، نو موږ سره همدغسې خلک شته دي، هغوی اوس په تاریخ باندې خبر نه دي. ډېری داسې دي چې دوی دا دعوه لري چې مثلا تر ټکه پورې د موږ خاوره ده، خو دا خلک یې د موږ نه دي. نه پوهېږم چې دغوی منټلي پرابلم لري یا څه مشکل لري، دوی ته هم یو تداوي په کار ده. ډېری داسې دي، ډېری دا یو رقم ته دلیل به در سره ووایي چې اوس حیران چې ده پورې وخاندي، دا دلیل پورې وخاندي، څه خیر په هر حال باندې بیا موږ ته یو تعداد راپسو د ازادۍ په ورځې باندې یو تعداد خلکو ازادۍ ورځې سره د خپل کوم ازادي چې موږ واقعي ازادي ده زموږ چې ټول افغانان همغه ورځ ډېر لیواله دي، هغه د افغانستان ازادي، واقعي ازادي چې موږ ته په کوم کال کې شاه امان الله غازي اخیستو
میخوای مخزان برات میدم. حالی تو ثابت کو که توی تاجیک برادر عزیز 100 سال سر این ایرات حکمرانی کرده باشی، یک ماخذ تاریخی هم بیار. اگه آوردی برادر عزیز تو بردی ما باختم. مهربانی. ما اینا هم دوست داریم. ببخش خان صاحب باید قندول خودم دوست داریم، ولی اینا در ایران نبودن چون پارس بود، اونجا سرزمین پارس بود، او هم به دست قاجارها بود. گفتم من پیشتر برشان توضیح دادم که تا 800 سال قبلش هم گفتم که چنگیز بود، ایلخانیان بودن، صفویان بودن و قاجارها و رضاشاه و اینا هیچ کدام اینا ربط به قوم پارس و قوم خان صاحب من رد نمیکنم این تبادل قدرت در اون جغرافیا یا در اون خطه بزرگ یا مثال در دست امپراتورهای بزرگ به تغییر تبدیل شده. به می اساس هم تبارها یا چکیده های از اون جنگ ها به وجود آمده، باز آیسا به یک تبار و به یک قوم تبدیل شده و یک نمونه شمی ازبک است یا ازبک است که حالا خودم متصل به یا مثال تبار ترک میزنن و یا دیگه و در کنارش مثال هزاره ها و خیلی نژادهای کوچک است در اثر جنگ های هزارها در وقت احمدشاه بابا حاکم ایراد بودن. مثلا چه محترم بدخشی صاحب محترم ما برای در وکیلی خان هزاره مثلا نماینده ما یک گپ دیگه میزنم. اینجا در قبال نه شما یک جدول آوردین. بدخشی صاحب یک دقیقه لطفا یک دقیقه بفرمایید. امیر تیمور چند سال تاریخ داشت؟ امیر تیمور گرگانی یا امیر تیمور جهانکشا؟ خب بفرمایید. حالا خان صاحب چند سال تاریخ داشت؟ تقریبا 600 سال قبل بود. حدود تقریبا سلسله تیموریان که شما سل کنین نباید قدر افراد شد. بیشتر از چیز محترم 600 سال پیش امیر تیمور در کتاب خود به نام منم تیمور جهانکشا در اینجا میفرماید. از کتابای پانتورکیسم صحبت میکنین؟ نه مرا پشتون دار 600 سال. ما یک کتاب دیگر هم برای شما میگیم. او ارقامی را که بان که نمیگه پای ما خلاص شود. بان که نمیگه پای ما خلاص شود. دوست عزیز بان که نمیگه پای ما خلاص شود. لطفا ورخصان درست. او کتاب فقط من یک چیز میگم کتابای مکتب خانه پانتورکیسم نه باشه یک کتاب دیگر برایشان میگم. اعتبار ندارم. قدیمی ترین وزیر اکبرخان عزیز یک لحظه. قدیمی ترین کتاب تاریخی که در افغانستان است آقای محترم از شما پرسان میکنم میثم جان کدام کتاب است فکر میکنی؟ نامش میتونی به من بگی؟ آقای میثم. بله هستم. قدیمی ترین کتاب یا منظورتان کتاب تاریخی است؟ کتاب تاریخی که در افغانستان در همین جغرافیای افغانستان کدام کتاب است؟ به نظر من حالا کتاب ها زیاد هستن. شاهنامه فردوسی. نه خیر نه خود چیز هستم. نه مربوط به افغانستان که میشه. ترجمه هم شده بگو. یک نقل هم کدام کتاب؟ ببین کتاب یک نقل برات میتونم. مثال خلاص چیز افغانستان مثال به طور مثال بگیم من تو کتابای تاریخی که دانشمندان نوشته کردن یا مثال در درباری که در دربار شاههای شما که مثال از تبار دیگه آمده کتاب نوشته کرده بود ما نمیتونیم کتابای تاریخی. نه آفرین. خب ما تاریخی میگم. پس تاریخی را اگر نمیفهمیم من کوتاه میگم چون فکر نمیکنم به 1000 سال اونجا برسه. به نام هراتنامه است. هراتنامه تقریبا نوشته کی است که هراتنامه را نوشته صاحب بن محمد بن یعقوب الهروی است یا صاحب هروی مهربانی. هراتیا بودن او نوشته کردن. خود هراتیا بودن. خب هراتیا هم تاجیکا هستن فارسی زبانی. چی که حساب میکنی؟ به هر حال در همون کتاب که تو ببینی زمامداران پشتون در همون کتاب هراتنامه قدیمی ترین کتاب است که در این سرزمین افغانستان بعد از جنگ مغول ها یعنی جنگ بعد از حمله مغول که کتاب هم توسط انگلیسا دزدی شد و رفت به کتابخانه کلکته بردن اوره. امی اسمایی که خان صاحب خیلی نام گذاشتن خان صاحب تحت کدام پس شما عرب هستین دیگه نظر به گفتهای بدخشی. زیاد صاحب محترم ما اینجا گپ میخوایم نه خب گفت شما تاجیک هستین نه گفت دوی تاجیکا بود نه چند سال پیش. زیاد صاحب فارسا بودن پیشان میگه دیگه. نه خب امی بدخشی گفت تاجیک. خیر قندولکار هم بگذارین دیگه میگه تاجیک از بگفته همو ما میگذاریم قندولکا یک بگن ما تاجیک هستیم ما قبولشان داریم. خان صاحب محترم ما نمی آدم یک کتاب میخواست میگه که نام پشتون آمده باشه. ما 6 سال پیش یک رفرنس برات میارم. پشتون نه افغان چون که افغان نمی افغانم برات میارم. تاریخ زابلستان. نه تاریخ زابلستان نبان. یک کتاب است با نام منم تیمور جهانکشا. این کتاب به دست امیر تیمور نوشته شده است.
تیمور گورکانی یا بگو او خودش مهاجر باز اون باز گپ را گوش کن میگه پاسیان درسته و خطا نشو یک دقیقه گپ مرا گوش کن نکو قندولک کاپرسی نکو نه خاص محترم مرا 2 دقیقه بان لطفا 2 دقیقه مرا بان بکن. او در کتاب خود میگوید منم تیمور جهانکشا که من در مناطق غور کتی یک پشتون درگیر شدم به نام عبدال کرزایی 600 سال پیش. قومش پشتون بود و مرا که شکست داد، مرا که دواند، اینمی پشتون اینمی افغان به نام عبدال کرزایی که واپس ما سرش آمدم برادر عزیز واری توپاره کردم او را ما تسلیم کردم. یعنی در تاریخ میگه ما که بسیار امپراتوریا جنگیدم مثل اینمی عبدال کرزایی که از قوم پشتون بود، مثل اینمی واری غیرتمند ما در تاریخ ندیدیم. من نمیگم امیر تیمور گورکانی 600 سال پیش میگه. تاریخ زابلستان برو 1300 سال پیش است دوست عزیز. تاریخ زابلستان قدیمی تر از امیر تیمور است. در او کلمه افغان و اینمی برادر گفت میگه نام افغان را بیار. افغان نه، من نام افغانستان را برای 600 سال پیش اینجا ثابت میکنم. باز کو زابلستان این 1300 سال پیش بوده. هم افغان آمده هم افغانستان. ایشان به پشت کلمه افغان. برای یک سند تاریخی دوست عزیز برای ما ارائه کن که بعد 200 سال نامش افغانستان با همین جغرافیا. 100 سال نه، من اینجا 600 سال در حساب اگر سل بکنین در دیوان به حساب عبدالی هم آمده 95 دفعه نام افغانستان آمده که 300 سال. یعنی منظورش از همین جغرافی فعلی بده خانسایی؟ از همین جغرافی به نام افغانستان یاد شده. یا فقط یک استان یا بگیم که یک ولایت به نام همون طایفی که آمده افغان باز منطقه را برشون پسوند ستان هم دادن. طایفی نامده دوست عزیز. حدود العالم هم که شما برین کتابش قدیمی از حدود العالم هم گفته که این حدود 1000 سال قبل وقتی که پروفسور آمده در مناطق اون زمان خطکشی نشده بود خان عزیزی چطور باز امکان قومی به نام افغان بوده در اینجا. ایره ما قبول کردم. قبیله های افغان گفته، قبیله های افغان نگفته که پشتون ها، گفته افغان ها در این سرزمین بودن. در کدام دوران امی عکس ما را کلام کو خان صاحب یک سوال در کدام عکس ما را کلام کو نه ما برای تاوردم ما دوست عزیز که پایت را نمیخوام احساس میکنم این تاریخ نامه هرات که ما برای تو گفتم سه که دوست است محترم تو مرا بان کنم می آدم را ما یک چی کنم یک کمک پچک کنم در کدام زمان امپراتوری پای محترم افغان وارد ولی ما که تو بند کو یک دقیقه این البته گفته میره من میشه کلام خان صاحب ما ببینم چی جماعت کتاب است به نام تاریخنامه هرات. تاریخنامه هرات نویسنده کتاب سید بن محمد بن یعقوب الهروی در قرن 7 هجری یعنی می کتاب نوشته شده که تاریخش حالا چرا تاریخ ما را خان صاحب یک سوال برای خود ما تاریخ اینا را کمی به زبان خودت قوم خودت نوشته کرده قوم مره. خان صاحب من میگم که چرا یا مثال دانشمندا یا تاریخ شناسای انگلیس یا دیگر کشورها بوده از خود ما چرا نوشته نکردن؟ همین از خود ماست، همین که هست از خود ماست جوان، همین هراتنامه از خود ماست. نه دوست عزیز او در کتاب خود میگوید سفر ملک الشمس جهوری را به افغانستان چند دفعه نام افغانستان آمده؟ 1 2 3 دفعه نام افغانستان آمده. 800 سال پیش 800 کال دمخه نام افغانستان در کتاب با نام تاریخنامه هرات که در قرن 7 هجری یعنی کتاب نوشته شده نام افغانستان آمده. یعنی کتاب تاریخی قندولکات تاجیکای مستقل افغانستان است. یعنی خان صاحب خان صاحب میگم نام وجود نداره این قندولکا کلی چیزا میفهمند ایره نوشته کردن جوان دیگه. نه سایک برادر من یک چیز برات میگم. خب امی مسئله تاریخ بسیار مغلق است فهمی درباره امروز ما یک دقیقه بسیار گپ زدیم. امروز نمایندگی از تاریخ ما میکنه. امروز که ما زندگی میکنیم در می جغرافیا اینمی خود از تاریخ برای ما بیان میکنه. یک کسی که وطن از او باشه سر از وطن جان میده.
یک کسی که وطن از باشه از وطن حمایت میکنه، سر وطن پیره میکنه، سر وطن جان خود میده. اگر تو حقیقی می بودی همین کار امروز باید فیلم کی انجام میده؟ امروز در کجا زندگی میکنی تو؟ در جایی که تو زندگی میکنی من زندگی میکنم. حالا من من اینا رو بیا پورا کنم. من فعلا در آلمان هستم دوست. خلاص من در جای کسیم. مشکل در کجاست؟ امروز تاریخ ما امروز است. امروز ما حکومت میکنم. این به ایماناست که ما یک تاریخ داشتیم که ما حکومت میکنم. تاریخ هست که حکومت دارم فعلا. امروز ما یک چیز هستم که من 95% فامیلم در افغانستان است. امروز ما تو افغانستان چی میکنی؟ ما شکر افغانستان هم از فهمیدی از افغانستان مرا کس کشیده نمیتونه بیغم باش. فهمیدی تو غم خود بگو که سوار از کوچه تا در پشت میکنه میگه بچه‌م رخصت هستی غم خود بخندی و به شکلی که فهمیدی فهموندمش یا به زبان قندولکای یا که نمیگه افغان شو یا نمیگه افغان شو یا ایست که بیادر فهمیدی بیادر چهلک اندازی نکن آخناق که والا همه تیموریان تا چیکار 600 سال پیش شیرشاه سوری را خبر داری کی بود؟ نام اصلی چی بود؟ فرید خان. از کجا بود؟ از افغانستان. کجا رفت؟ در بنگال خانه ما در هندوستان چی کرد؟ صحبت داشتیم یه هم اگه اون مغولایت که میاره در باغ بابر فهمیدی دفن شده اونا کی بود؟ سعید باجوال فهمیدی؟ خان صاحب عمود نیست در هر قوم در هر قبیله یک خان و نام مختلف است. مثلا در قوم تاجک اینا مثلا ارباب میگن، ارباب منطقه. ارباب کیست؟ اونمو خان است. ما بیادر خانم هستم، پتانم هستم، افغانم هستم. فهمیدی؟ در هر کسی که به نوبت خود اگر یا پتان گفته یا پتان گفته یا خان گفته دی پر کوم راسته ته ودا کما ته ډیر پرېږده دا ما یک سوال دارم. نه ته پرېږده کما ته پرېږده. نامی فرهنگ دی خدا یا لغتنامه دی خدا را شنیدی؟ من سرش باور داری ها؟ دی خدا؟ فرهنگ نامه دی خدا؟ بله باور خود باور داری؟ برام نیست که باور داشته باشم. حالی یک آدم میگه تاجک سگ تاجک خسگه خان صاحب با کتاب در لغتنامه دی خدا آمده در لغتنامه دی خدا بیشرف لچک میگه خان صاحب بخواد از خود جایش نیست. یک دقیقه یعنی حالا من میتونم در از ناز گوگل حالا یک سوال بیا از این گپا تیر میشیم. همین دختره کیست که به نام ثنا خان چند روز است تیک تاک بالا پای این خان پسوند خانم مونده. آفرین اینی قندولک خویی هم خان است. خب بیا پیش خان بیا ناخ چرا رفته ده اونجا شما پنچیری رو کش کردین در خود خان به خان جور میاد کی خان صاحب متوجه هستین شما قندولک انداختین در موبایل ده و دشنام میزنید. نه ولی او دختره که ازبک است نه هر چی که از خاصیت مسکین گناه داره بک است مربوط ما نمیشه دیگه. حالا که علاقمندی نشان داده دیگه چی کنیم دیگه سونو چطور محترم تو بیشتر گفتی که من لغتنامه دی خدا را قبول دارم. حالی لغتنامه دی خدا میفهمی درباره تاجیک چی میگه؟ درباره تاجیک میگن تاجیک تاجدار نمیگه تاجیک اولاد پروپاگاندا میگه در عجم جای خراسان. حالا این مرغ تاج داره این چی رقم میشه تو محترم ستا قربان سم تیرا خیر فرار کرد گمش که پشت گپ محترم خانالا تو یک دکه مربان تو رو ولا که مر دو دکه نمانی در لغتنامه دی خدا آمده میگه تاجیک نه آریایی است نه دیگه قوم است نه برادر عزیز عرب. یک عرب که در عجم بزرگ شوه او را تاجیک میگه. مثلا هزاره، ازبک، ترکمن، پشایی تمام را جمع کرد. دیمی کتاب چرا نام تاجیک گرفته نشده؟ کسی میتونه برام بگه چرا تاجیک نبود؟ تاجیک در سال 1920 یک کتاب نام تاجیک گرفته شده در کتاب زبان سوغدی است که بخارای باستان بوده. دو قوم اعلان کرده تازیک و پارزیک. خلاص خب ببین بازم تاجیک نشد نه خو نیست که معلوم دار نیست. و اگر یک کتاب دیگه هم هست که اینا برن به او مراجعه کنن. خب ما دوست داریم چون اقوام افغانستان دوست داریم همونطور که اجدادم گفته. ولی اگه اینا از ما شواهد بخواین مدارک بخواین ما برشان میتیم. یک کتاب دیگه هم هست که به زبان پارس ها نوشته شده. نام کتاب است به حساب تاریخ معاصر تاجیکان. اگر او رو شما بخوانید او در جمهوری ایران نوشته شده. کشورهای ایرانی نوشته کردن، مردم ایرانی نوشته کردن، فارس ها نوشته کردن. دیگه باز در اونجا شما خودتان میفهمین که اینا واقعا دشمنی علنی خود در علیه شما اعلان کردن. همین عمر خوش آمدید. خان صاحب یک خبر عمر صاحب گپ بزنه. چیز محترم زیا صاحب پیش از اینکه شما دو دکه مربان من میگه پای خود را تمام کنم بعد از اون
شاید برم پایین چون که میرم سر کار. خان صاحب اینم عکس مرا کلان کو. لغاتنامه دی خدا که برادر عزیز اینمی پارسی زبان ها سر اینمی لغاتنامه دی خدای تو ایمان دارم مثل که سر شاهنامه فردوسی. هر گپ که شما میگم من فرهنگ دی خدا دارم، لغاتنامه دی خدا دارم. در لغاتنامه دی خدا اینمی ایرانیا پارسی زبان ها بگفته اینیا تا د خپل د کوم صفتونه کوله د په کوم کې به دې راټینګ کړي وای لکه چې مرستا ور پرې نشولم د ما خوراشه جواب زدو. دقیقاً نامده. من براتون میگم. خب امی اومن خوش آمدید. سلام بر آقای خان عزیز و دوستان محترم. آقای خان، امی آرش خراسانی یه لحظه آمد بالا نه؟ بله. امی رو من فرستاده بودم. خب من به لایوش بودم. خب این میگفت، من گفتم این خان، من به لایو خان رفتم یه بار، خیلی با منطق گپ زد بدون هیچ پرخاشگری چیزی، سوالات منو جواب داد. من رفتم محترم رفتم پایین از لایوش. ولی به لایو تو همیشه منو میندازی پایین. خب بعد من من حیث یک ترکتبار از خطه افغانستان با تو صحبت میکنم. وقتی که ترکتبار میگم دیروز مثلا فارسی یا باز ترک شدی. خب بفهم. نه من ترکتبار بودم دوست دارم، از همون اول به تو گفتم. من یعنی نمایندگی از ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، آیماق ها، قزلباش ها، بیات ها، اینا چیز میکنم. یعنی خب حرف میزنم. یعنی از اینا شما رو قبول دارن؟ نه یعنی یکی از به عنوان یکی از یکی. بله بله. یعنی دفاع میکنم از اینا. یعنی اینجوری مثلا شما میتونید سابقه حضور ترکان در از این خطه رو مثلا برای ما روشن بکنیم من حیث یک مورخ تاریخدان افغان؟ بجز شاخه ازبک که در افغانستان تجاوز کرده، دیگه هیچ قوم ترک خارج از افغانستان وارد افغانستان نشده. اولین سلسله که به حساب اگر رو ترک تبار شما بگین که سلطان محمود غزنوی است، در غزنی به دنیا آمده، زاد و ولدش در امی خاک بوده و از امی و قبل از سلطان محمود غزنوی هم در هیچ قطعه از این کره زمین کشوری به نام ترک تبار وجود نداشته در هیچ جای از دنیا. بجز حکمرانیشان در ایران بوده، در ایران کنونی بوده و در این سرزمین افغانستان بجز امیر تیمور که به حساب وارد شده به زور، دیگه هیچ نوع قوم ترک در این سرزمین وارد نشده، بلکه از این سرزمین سلجوقیان حتی امپراتوری عثمانی رو به وجود آوردن. 100%. میتونیم این را دو قطعه بکنیم چون تاریخ خیلی طول و درازه. یکی به پیش از اسلام برگردیم، یکی به بعد از اسلام. از پیش از اسلام اگه شروع بکنیم، شما میگید چیزی به نام ترک نبوده. من آتیلا رو میگم. آتیلا که او رفت طرف چیز دیگه، طرف روم و اون طرفان. ولی خب منشأش از همین دشت‌های سیبری بوده، خودتان میفهمید. بله. هوم‌ها که بودن، یکی گورکای سفید. بله. اینا به دو بخش شدن، کشور اروپا اومد، یکی سمت سیبریا. همین الان کشور مجارستان یا هنگری که بهش میگن نشأت گرفته از هونه. خب بله. یعنی همین الان حتی خود مجارستان هم عضوی از کشورهای شورای ترک‌های اگه خبر داشته باشه. بله. شما میگید بعضی جغرافیا نبودن چیزی به نام ترک، نه، در حالی که این جغرافیا همیشه ما میگیم از همین سرزمین افغانستان چیزی که به نام آریانا بود در همین سرزمین بودن اینا. آها بودن، یعنی بوده. بله. سلطان محمود ببینید شما یک جغرافی، شما میگید در سیبریا بودن، ولی من به شما میگم قبل از سلطان محمود اولین سلطانی که در جهان سلطنت رو بنیاد گذاشت قبلش خلافت بود. اسلام خود قبول نمیکرد خلافت رو. اولین سلطنت را که به وجود آورد سلطان محمود غزنوی بود. غزنوی هم که از اسمش روش در غزنی به دنیا آمد، از پدر و مادر و اجداد خود در غزنی بوده و هیچ کشوری قبل از سلطان محمود به اسم ترک تبار وجود نداشته. دوست عزیز کجا بوده؟ به من بگو. این اقوام هپتالی یا هونهای سفید کیا بود؟